زما سر ته چې هغې ته لاړم ځوانه هغه ځینې واپس راوستم دلته وایي ورشه ویل ته لاړ شه ډاکټر صاحب مې چې غټ ډاکټر مې راوسته نو بیا ټول ډاکټران را پیدا شو کنې قسم نه د خورم دلته چې کوم جاروکښ دي وګوره که یو یو میني چک کړی نو بیا ما د هغې خبرې ته بیا ګنوارې ما ورته وویل مې یاره جي ما داسې ډاکټر راکړې چې مې دا خپل وګورم چې دې مړ دی که جمدې دي که څنګه دی هغه دنه ډاکټر راوستو وي راځه دلته هلته سی جي کوم دا نیمه ګنټه پس د هغې نه پس راغی هغه د اخره کې چې ډاکټر پیدا شو ما ته یې وویل دی خو وفات شو نو تاسو ما ته ته ووایه نن خو زما سره وشو که نه نن ما سره وشو سهار به تاسو سره وشو تاسو به څه کوئ زه تاسو نه تپوس کوم زه دې خو به زه خښ کوم زه دې خو به دې ما سم نم راوستي وو وروڼه ځوانه دلته وفات شو هغه کس اوس ما ته وایي ما ته ونیسئ دی خوا ما ته وایي هغه وایي چوټي وشوه اوس وایي لاړم نو ډیپټي د هغه ختمه شوه تاسو نه تپوس کوم एकदम بیا د هغه ډیپټي هم ختمه شوه دغه ته چوکیدار ناست و هغه هم بیا بدل شو एकदम اوس تاسو وایئ زه څوک یم ما ته وایي چې تاسو دې ورسوئ زه بیا به سهار ګورو ته به ما سره سهار څو ګورئ سهار به ما ته وایي چې زه بس خدای دې وبخښي خو مړ شو که نه اخو لاړم تباه شو د خور پناه شو خو یاره که سهار تاسو سره دا کار وشو نو بیا به څه کوئ پوره ایکشن وشو ستا په کار باندې ایکشن وشو په دې خبره ایکشن باندې غښتلی شو دا خبره د ما وویلې نن په ماره ساعت به تاسو ټولو را نن د ده بچي کوم شو سهار به ستاسو ټول بغځي او دا د انسان به بیا کله یو ځای پټېږي کله بل ځای پټېږي داسې پکې وویل زما په هغه باندې پوره ایکشن ونه شو دلته یو ملګري وو امیر صاحب داسې ورته وویل زما په دغه باندې پوره ایکشن ونه شو او یې ماله منډه سره ډېر راکړه داسې ورته ووایه ما ته وایي دا پرچې چې راکړه ما ته وایي هغه ته چې ولاړم نو ما ته وایي چې هلته سرجن ډاکټر نه څه نوم یې دی د مړه ډاکټر احسان نوم یې دی اوس هغه وایي چې دی خو په دې نه پوهېږي دا خو د کار نه وي نو مې دلته ناستلی دلته مې وویل نو اول یې وویل زه خو په دې کې نه پوهېږم دا خو زما کار نه دی اوس چې مشر ډاکټر صاحب راغی یاره جي دا خو به جانټي کار نه وي دا به ډنګري کار و زه کې هلته بوتلم نو ما ویل مې ښه ډاکټر صاحب دا کار خو د هغه و خو مې دلته یې ولې اوس راوستم دلته یې ولې راوستم اوس یې څه چلو کړو زه به یې ولې په خپو هغه ومږم و یاره به دی خو وفات دی مې دی خو نیمه ګنټه ته هلته تېره کړم خود به وفات وي د هغه نه دا هسې پسې وینې روانې شوې ته دا وګورئ هسې پسې وینې روانې شوې دا ولې روانې شوې اوس ما ته دا ډاکټر به کم یو کس یاره تاسو ټول خو پښتانه یې که نه تاسو به ما سره یې وروړه چې د دې سړي د خلاف